د الله رسول فرمایي یو سړی نجومي لره، جادوګر لره، ساحر لره ورلی، دا لاس یې ورښکاره کوي، بیا هغه خبره ورته وکړه، ده یې تصدیق نه دی کړی، ده د هغه خبره ونه منله. د الله رسول فرمایي 40 ورځې الله د ده لمونځ نه قبلوي. او که چیرې دی راولاړ سو د هغه خبرې ومنله، د الله رسول فرمایي فقد کفر، کفر یې وکړي، کفر، فقد اشرک، د شرک یې وکړي، شرک. چې کله یو سړی چاته کښیني وایي ته زما پال را معلوم کا، ته زما لاس ته وګوره، زما را روان ژوند به څنګه وي. پنجاب په ډک دی عاجزانو په دې شیانو باندې. دا دومره پنجاب را واخله، سند را واخله، هلته دغه د پیرۍ لیول چې کوم دی د جادو د سیر بیخي ډېر دی عاجزانو. و دا زموږ ته کله کله دا ساینس کالج مخ ته دغه خلک ناست دي، بیا کتاب ورته پروت دی، بیا څه شی می، یا کله چې څوک چا مې ټوک کښېنولی څنګه، دا ټول عاجزانو دا کفریات دي، کفریات. یو علم داسې سته چې بشاران خلک ستا د لاس لیکرې معلوموي چې دا لیکرې داسې اکثره ژوند یې زیات، دا لیکره داسې اکثره ژوند یې کم وي. دا تجربې پر بنیاد وایي، را روان ژوند تاته نه درښایي. کهانت وایي دې ته عاجزانو. پیغمبر علیه صلات وسلام څخه مخکې په عربو کې کهانت بیخي ډېر و، یعنې د را روان ژوند په باره کې تا ته خبر درکوي ستا را روان ژوند به څنګه وي، ستا را روان ژوند به څنګه وي. بیا چې پیغمبر علیه صلات وسلام رالی، دا ټولې خبرې چې دی هغه ولاړې هغه ورکې سولې. روایاتو کې راځي، مسلم شریف حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله شیطانان د اسمان څخه بند سو، پخوا به داسې و د پیغمبر علیه السلام څخه مخکې شیطانان به تلو اسمانو لره، هلته به الله رب العزت فرشتو ته یو آډر کړی و، یو امر به کړی و چې سبا به چیرې باران وي، چیرې به باران نه وي، چیرې به واورې، چیرې به پلانی. بس دا ملایکو په خپل اپس کې خبرې سره کولې، په دفتر کې به خبرې سره کولې. دې شیطانانو به خبره واورېدله، چې وابې اورېدله بیا به رالو مځکې لره، هغه پیر صاحب ته به وویل، پیر صاحب د الله رسول فرمایي یوه خبره به رښتیا وه، 100 خبرې به دروغ ورسره وتړلې. نو به خلکو ویلې او ده پروند ویلي و، هغه د هغه خبره وسوه، نو لهذا دی په غیبو باندې خبر دی، د الله رسول و دې ته کفر ویلی دی، و دې ته شرک ویلی دی. بیا روایت حدیث کې راځي، پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وایي کله چې یو سړی جادوګر لره ورسي، نجومي لره ورسي، دی ورته ووایي زما پال وګوره، ما ته د را روان ژوند په باره کې څه خبره وښیه، د الله رسول فرمایي 40 ورځې د ده توبه الله نه قبلوي. 40 ورځې دا تصدیق یې ونه کړي، دا اوس خبره هغه ورته وکړه پلانی پلانی پلانی، ده نه ومنله، منلې نه، ده خالي ورلی. د الله رسول فرمایي 40 ورځې د ده لمونځ نه قبلیږي. د الله رسول فرمایي 40 ورځې الله د ده توبه نه قبلوي. د الله رسول فرمایي که چیرې تا خبره ورسره ومنله، تا یې تصدیق وکړي، د الله رسول فرمایي دا تا کفر وکړي، کفر. د الله رسول فرمایي تا شرک وکړي، شرک. د الله رسول فرمایي و داسې ګناوې دي چې هغه د هلاکت سبب ګرځي، انسان په هر حال کې هلاکوي، چې هغه ګناه ته نږدې شي. په هغو کې اولنۍ خبره چې د هغه شرک دی، بیا په هغو کې یوه خبره چې د هغه سحر او جادو دی. کم سړی چې سحر او جادو کوي عزیزانو، دا د ایمان څخه تقریبا خلاص، دې ته بیا د ایمان ضرورت نشته، د ایمان و دته گنجایش نشته.